Oh, yeah. Harry Potter. Such an honor it is. Who are you? Dobby, sir. Dobby the house elf. د سکول په وخت کې د ټولو نه بورینګ سبجیکټ د ټولو نه بورینګ کلاس دا د میتھمیټکس یعنی د ریاضي و. زما خو ریاضي بیخي نه وه خوښه او ستاسو نه یم خبر، خو په دویم نمبر باندې چې بورینګ کلاس و که نه زموږ چې نه خوښ هغه د انګلیش کلاس و. انګلیش اصل کې بورینګ نه و، خو په کومه طریقه باندې چې موږ ته ښودل کېدو په دې طریقه باندې دا ښودل نه و پکار. ټول عمر موږ څه وکړه په انګلیش کې، بس دا ګرایمر دی، دا ورکی ټینسونه دي، دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی، تا ہے تی ہے آتا ہے وہ کپڑے دھوتی ہے وہ اسکول جاتا ہے جمیل 4 دن سے بخار میں مبتلا ہے. بس همدغه دي. د انګلیش نه اردو ته اړوه، د اردو نه انګلیش ته اړوه، بل کلاس ته به چې شو بیا به راته سره کړل او په نتیجه کې موږ هیڅ انګلیش زده نه کوو. اصل کې موږ ته چې چا انګلیش ښودو، موږ ته چا انګلیش ښودلی دی، هغوی ته په خپله هم انګلیش نه ورته و، هغوی په خپله هم په انګلیش کې خبرې نه شوې کولی او موږ به د دا تمه کولی چې یاره زه به د ده نه انګلیش زده کړم او زه به هم په انګلیش کې خبرې وکړم. Keep in mind, I'm not against learning and teaching grammar, tenses and all these things. All these things are really important and are the basic of English. We must learn it. But this is not how we learn and improve our English. So don't get me wrong. If you have been following our videos for a very long time, if you have been our follower, so you must have heard from us that we all the time emphasize on one thing and one thing only, that English is the practical thing. You have to learn it practically, and English is not a theoretical thing. Just keep learning, practicing, be patient, and you will become a fluent English speaker sooner. That's all. بس اوس راځئ تاسو به انګلیش په سکول کالج کې هم زده کړئ او زموږ د یو ویډیو سره دې درس سره مې انګلیش زده کړئ، تاسو ته به پته ولګي او بیا به کمنټ سیکشن کې موږ ته خامخا ووایئ. نن موږ ستاسو لپاره د هری پوټر د فلم یو ښکلی کلیپ خوښ کړی دی چې دې سره به تاسو ډېر ایډوانس انګلیش زده کړئ. تاسو به څه زده کړئ؟ ستاسو به په خپله اټومیټیک زده شي. د خواري او د محنت کولو ورکې تاسو ته هیڅ ضرورت نشته. ستاسو په ځای باندې خواري او محنت مونږ کړی دی، بس تاسو یې صرف وګورئ او د ویډیو په اینډ کې بیا موږ ته ووایي چې تاسو څومره زده کړه وکړه، ستاسو په انګلیش کې څومره بدلون راغی. Move ahead now. Let's go. I should have gotten back home when he missed the train. It was you. You stopped the barrier from letting Ron and me through. دلته پرې کنورسیشن کې د ټولو نه اهم ماډل ورب هغه دی should have. د دې په باره کې موږ په هغه نورو ویډیوګانو کې هم خبرې کړي. But this word is really important. Sorry, this model verb. And that's why I want to bring it up once more. نو دې اصل کې مطلب دا لکه پښتو کې چې موږ وایو چې ما ته پکار دي چې زه دا پلان کې کار وکړم یا ته باید دا پلان کې کار وکړې. یاره ما ته نو پکار چې زه هلته ورغلی وې، ما باید هغه ته پیسې قرض نه وی ورکړی. کله چې موږ داسې خبرې کوو نو په دغه ټیم کې بیا تاسو ته د دغه ماډل ورب ضرورت وي. دا بس تاسو ډېر زیات په کار راشي که تاسو نه وي زده کړی. لکه فار ایگزامپل که ته چېرته داسې ویل غواړې چې ته باید واپس کور ته لاړ شي، یعنی تا ته پکار دي چې ته بیرته کور ته لاړ شي. نو په انګلیش کې به ته څنګه وایې؟ ته به دا ماډل ورب استعمالوې، ته به داسې وایې یو شوډ گو بیک هوم. یو شوډ گو بیک هوم مطلب یې دا دی چې تا ته پکار دي چې ته بیرته کور ته لاړ شي. هله شابه واپس کور ته لاړ شه. خو که ته چېرته داسې ویل غواړې، ګوره فرق ته ورکې اوس وګوره چې تا ته پکار و چې ته کور ته تللی وې یا ته باید کور ته واپس تللی وې. نو ته به بیا داسې وایې یو شوډ هیو ګون بیک هوم. یو شوډ هیو ګون بیک هوم. که چېرته یو کس داسې وایي چې یاره تا ته اوس پکار دی چې ته دا پلان کې کار وکړې یا ما ته پکار دی، بیا به صرف شوډ استعمالوې. نمبر 1 سنټنس ته ګوره کې موږ صرف شوډ استعمال کړی. خو که ته چېرته داسې ویل غواړې د خپل ځان په باره کې خبره کړي یا بل چا په باره کې خبره کړي چې یاره ما ته پکار و چې دا پلان کې کار مې کړی وی یا تا ته پکار و چې دا پلان کې کار دې کړی او چې خبره کړې د پاست راشي، نو بیا به څه کوي؟ بیا به شوډ سره به د هیو اضافه وکړي او د ورب چې کوم فرسټ فارم دی که نه دا به تھرډ فارم شي. شوډ هیو ګون بیک ټو هوم. ما ته پکار دی چې یو اس اے ته د تللو نه مخکې زه انګلیش زده کړم. I should learn English before going to the USA. I should learn English. ما ته پکار دی چې زه انګلیش زده کړم، اوس ما ته پکار دی before going to the USA. USA ته د تللو نه مخکې، یعنی ما ته پکار دی چې USA ته د تللو نه مخکې زه انګلیش زده کړم.
خو که چېرته تاسو داسې ویل غواړئ چې یو ایس ای ته د راتلو نه مخکې ما ته پکار و چې ما انګلیش زده کړی وی یعنی ما باید یو ایس ای ته د راتلو نه مخکې انګلیش زده کړی وی بیا به تاسو داسې وایئ I should have learned English before going to the USA. I should have learned English before going to the USA. یعنی یو ایس ای ته د تلو نه مخکې ما باید انګلیش زده کړی وی. اسیم باید د هغه خبره ونه مني یعنی اسیم ته پکار دی چې د هغه خبره ونه مني د هغه پلانکي خبره. اسیم should not listen to him. اسیم should not listen to him مطلب دا چې اسیم ته پکار دی چې د هغه خبره ونه مني ګینې غرق بشي. که چېرته اسیم خبره منلي او ته داسې ویل غواړي چې اسیم ته نه و پکار چې د هغه خبره یې منلې وی یعنی اسیم باید د هغه خبره نه وی منلې. بیا تاسو داسې وایئ Asim should not have listened to him. Asim should not have listened to him. اغوی باید اسد ته پیسې قرض ورنکي یعنی اغوی ته پکار دی چې اسد ته پیسې قرض ورنکي ګینې بیا ورپسې ګرځي. They should not lend money to Asad. خو که تاسو چېرته داسې ویل غواړئ اغوی اسد ته پیسې قرض ورکړي او اسد اوس ورکي او تاسو په انګلیش کې داسې ویل غواړئ چې اغوی ته نو پکار چې اسد ته پیسې قرض ورکړی وي یعنی اغوی اسد ته باید پیسې قرض نه وی ورکړی. نو اوس به بس دغه ورځ به یې نه کتله. They should not have lent money to Asad. They should not have lent money to Asad. تا ته پکار دی چې ته خپل تره کره ورشي یعنی ته باید خپل تره کره ورشي. You should visit your uncle. You should visit your uncle مطلب دا چې تا ته پکار دی چې ته تره کره ورشي. خو که ته تره کره نه ورغلی او زه ورته داسې ویم چې ته باید خپل تره کره ورغلی وي یا تا ته پکار و چې ته خپل تره کره ورغلی وي نو بیا به څه وایې بیا به داسې وایې You should have visited your uncle. You should have visited your uncle. او که ته چېرته داسې وایې چې تا ته پکار و چې ته خپلوانو کره ورغلی وي نو بیا به داسې وایې چې You should have visited your relatives. You should have visited your relatives. یعنی تا ته پکار و ته باید خپلوانو کره ورغلی وي. ما باید دلته داخله نه وی اخیستی. I should not have taken admission here. I should not have taken admission here مطلب دا چې ما باید دلته داخله نه وی اخیستی. اسې وخت مې ضایع کو پیسې مې ضایع کړې. Indeed, yes, sir. At least you would be away from here. Harry Potter must go home. Indeed. یو ډېر اهم لفظ دی او د دې مطلب دی واقعي یا واقعا. لکه کله چې موږ سره څوک خبرې کوي نو موږ ورته داسې وایو که نه واقعي دا خبره داسې ده او واقعا یا هو واقعي یعنې ته چې کومه خبره کوې که نه واقعي په حقیقت کې دا همداسې ده. لکه فار ایګزامپل زه تاته داسې ویم It is very hot today, isn't it? نن ډېره ګرمي ده که نه. سنټینس څه مطلب دی د دې سنټینس مطلب دا دی لکه پښتو کې چې موږ وایو نن ډېره ګرمي ده که نه. It is very hot today, isn't it? نو که ګرمي نو ته ما ته داسې واقعي چېرې ډېره ګرمي ده نو ته به وایې indeed. Indeed. ما درته ویل چېرې نن ډېره ګرمي ده که نه نو پښتو کې به ته ماله وایې که نه که ګرمي او واقعي ګرمي ده نو په انګلیش کې به داسې وایې indeed. نو که چېرته یو کس تا ته خبره وکړي او ته ورته داسې ویل غواړې چې واقعي همداسې ده بیا ورته وایه indeed. It is very cool today, isn't it? اوس د دې سنټینس مطلب دا چې نن ډېره یخني ده که نه او واقعي یخني ده. It is very cool today, isn't it? نن ډېره یخني ده که نه نو که ای ته به ماته وایې indeed. هغه یو ډېر عاجز انسان دی بیخي کبر نه کوي یعنی هغه کبرجن نه دی ډېر یو زبردست انسان دی عاجز انسان دی. He is such a down to earth person. He is such a down to earth person. د سنټینس مطلب دا دی چې هغه پلان کې نه دی کس ډېر یو عاجز انسان دی بیخي کبرجن نه دی. ډاون ټو ارث که چېرته تاسو وایئ چې یو کس ډاون ټو ارث دی نو مطلب یې دا دی چې هغه کبر نه کوي او عاجز انسان دی. نو که هغه واقعي یو عاجز انساني نو په پښتو کې به ته ماته داسې واقعي بلکل ډېر عاجز انسان دی. په انګلیش کې به ته داسې وایې indeed. Indeed. که چېرته زه داسې ویم چې he is such an arrogant person. اوس د دې سنټینس مطلب دا چې هغه یو ډېر کبرجن انسان دی. He is such
an arrogant person. مطلب یې څه شو چې هغه یو ډېر کبرجن انسان دی. نو که ای ته به ماته وایي indeed واقعي چې ډېر کبرجن انسان دی. Harry Potter must go home. Dobby feels most aggrieved, sir. Dobby had to iron his hands. aggrieved درې صحیح تلفظ لاول زده کړئ. ډېر اهم لفظ دی aggrieved او دې مطلب دا دی کله چې یو کس خفه شي. کله چې یو کس ډېر زیات خفه شي نو د هغې لپاره مې استعمالیږي. او کله چې یو کس غوسه شي ولې شي ځکه چې بل کس ورسره ناجایزه وکړه. یعنی صحیح رویه صحیح سلوک یې ورسره ونه کوم چې ورسره ناجایزه وکړه او دا چې دا غوسه شي که نه نو په دې ټیم کې د دې لپاره هم aggrieved استعمالیدلی شي. For example, I felt deeply aggrieved by the way they treated us. د سنټنس مطلب دا دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو چې هغوی چې مونږ سره کم کار وکړو که نه کم سلوک او کم رویه را سره وکړه نو زه به ډېر سخت خفه شوم ما ته به ډېره غوسه راغلله. پښتو کې مونږ داسې وایو که نه پښتو کې. نو په انګلیش کې تاسو داسې ویلی شي I felt deeply aggrieved by the way they treated us. ډېر سخت خفه شوم کم کار چې را سره هغوی کو کم سلوک او کم رویه چې مونږ سره وکړه. I feel aggrieved by these sort of things. I felt aggrieved by these sort of things. د دې مطلب دا دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو چې په دې څیزونو باندې یعنې په دې کارونو باندې ما ته ډېره غوسه راځي. په دې کارونو باندې زه ډېر سخت خفه کېږم ما ته پرې ډېره غوسه راځي. Dobby had to iron his hands. Dobby is used to death threats, sir. Dobby gets them 5 times a day at home. Not kill you, sir. Never kill you. Threat. د threat مطلب دی دمکی. کله چې یو کس بل کس ته دمکی ورکي. For example, he received many threats after publishing the video. He received many threats after publishing the video. مطلب دا دی چې د ویډیو د پبلش کولو نه وروسته یعنې د ویډیو د اپلوډ کولو نه وروسته هغه ته ډېرې دمکیانې میلاو شو. ډېرو خلکو ورته دمکي ورکړله. Who have threatened you? تا ته چا دمکي درکړې ده؟ Who have threatened you? مطلب دا دی چې تا ته چا دمکي درکړې ده. I'm not afraid of any threat. I'm not afraid of any threat. مطلب دا دی چې زه د هیڅ قسم دمکي نه یاریږم. 5 times a day at home. Not kill you, sir. Never kill you. Dobby remembers how it was before Harry Potter triumphed over he who must not be named. Triumph over. ډېر یو اهم لفظ دی خو د دې تلفظ لاول زده کوئ صحیح پروننسیشن. Triumph over د دې مطلب دی فتح کول یا یو څه ګټل یعنی په یو څه کې فتح حاصلول. For example, Australia triumphed over New Zealand. مطلب دا چې استرالیا په نیوزیلینډ باندې فاتح شوه یعنی استرالیا د نیوزیلینډ نه میچ وګټو. Australia triumphed over New Zealand. یا تاسو د سیم ویلی شئ تاسو د کرکټ میچ وکړو او د بل چا نه تاسو د کرکټ میچ وګټو نو تاسو داسې ویلی شئ Our team triumphed over them. Our team triumphed over them یا over their team. نو دې مطلب دا دی چې زموږ ټیم په هغوی باندې فاتح شو موږ د هغوی نه مقابله وګټله. که تاسو ووایئ چې یو کس ټرایمفنټ دی نو دې مطلب دا دی چې هغه فاتح دی هغه ګټلې ده. Dobby remembers how it was before Harry Potter triumphed over he who must not be named. دلته دا عجیبه شان مخلوق هری پوټر ته څه وایي triumphed over he who must not be named. triumphed over ما تاسو ویل د دې مطلب دا دی فاتح کېدل ګټل په چا باندې غالب راتلل. و دا هغه چا نه مقابله وګټه په هغه چا باندې غالب رالی فاتح شوي. he هغه who must not be named چې د هغې نوم مونږ باید په خوله باندې وانخلو. اوس دلته د دې څه مطلب دی د هغه کس نوم ولې وانغوستو. که چېرته تاسو دغه مووي کتلې دغه فلم نو بیا به تاسو پته وي چې دلته خبره کېږي د لارډ والډمارټ. لارډ والډمارټ په دغه فلم کې یو غټ ویلن دی او ډېر زیات خطرناک جادوګر دی. دومره خطرناک دی که چېرته څوک د هغې نوم لارډ والډمارټ دا په خولې باندې والي که نه هغې ته غټه خطره جوړېدلی شي او صرف د دې د نوم په وجه باندې چې د هغه د خولې نه راوځي هغه په خطره کې کېدلی شي. نو په دې وجه باندې په دې فلم کې خلک د هغې نوم نه اخلي د هغې په ځای باندې خلک وایي he who must not be named هغه کس چې د هغې نوم مونږ باید وانخلو. نو په دې وجه باندې په
په دغه طریقه باندې بیا نور خلک پوهیږي چې دا د چا په باره کې خبرې کوي. Of course, Dobby is still treated like vermin. Vermin. V-E-R-M-I-N. Vermin. درې څه مطلب دی؟ درې مطلب دی دا هغه وړو مخلوقات ته ویل کېږي لکه میږې، منګکورې، مږه، کاکروچ وغیره چې هغه موږ ډېر زیات تنګوي، کټمل وغیره او په اسانه باندې نه کنټرول کېږي. نو ټولو دغه مخلوقات ویل کېږي ورمن. خو دغه ورمن چې کوم دي دا انسان ته ویل کېږي، هغه انسانانو ته چې موږ ډېر زیات تنګوي او په اسانه باندې نه کنټرول کېږي. که چېرته تاسو چاته ووایئ ورمن نو دا یو ډېر غټ انسلټ هم دی، د هغې غټه بېعزتي هم راتللی شي، یعنې همداسې چاته ورمن دا ونه وایئ. او بل که چېرته تاسو چاته ورمن ووایئ نو دا ورمن هغه انسان ته ویل کېږي چې هغې ته خلک ډېر په ښکته سترګه باندې ګوري، خلک څه وایي چې یاره په بد نظر باندې ورته ګوري، نو هغې کس ته هم ورمن ویل کېږي. Still treated like vermin. Why do you wear that thing, Dobby? This, sir, is a mark of the house elves' enslavement. Dobby can only be freed if his master presents him with clothes. Slave. دا slave نه دی ښه، slave په اخره کې داسې د فی شانتې اواز ورکوي او دا ویل کېږي غلام ته. فار ایگزامپل I'm not your slave. زه ستا غلام نه یم. I'm not your slave. زه ستا غلام نه یم. Don't treat me like a slave. ما سره د غلامانو په شانتې رویه مه کوه، ما سره د غلامانو په شانتې برتاو مه کوه، یعنې ما سره د غلامانو په شانتې سلوک مه کوه. Don't treat him like a slave. هغه سره د غلامانو په شانتې سلوک مه کوه، هغه ستا غلام خو نه دی. Enslavement. بیا د enslavement مطلب دی enslavement. دا ویل کېږي غلامۍ ته. For example, he will free us all from enslavement. یعنی هغه به موږ ټول د دې غلامۍ نه آزاد کړي. Why do you wear that thing, Dobby? This, sir, is a mark of the house elves' enslavement. Dobby can only be freed if his master presents him with clothes. Free. د فری خو یو مطلب دی کله چې تاسو ته یو څه فری میلاو شي، مفت درته میلاو شي، هسې درته میلاو شي. خو د فری بل مطلب دی آزادول، یو څه یا یو څوک د قید نه آزادول. لکه فار ایگزامپل they freed the thief from the prison. یعنی هغوی د جیل نه غل آزاد کو. they freed هغوی آزاد کو. the thief غل from the prison د جیل نه. جیل ته په انګلش کې جیل موي، prison هم ورته وایي. I freed all the birds from the cage. ما د پنجرې نه ټولې پرندې آزادې کړې، خوشې مې کړې. I freed ما آزادې کړې، ما خوشې کړلې. all the birds ټولې پرندې، مرغۍ وغیره. from the cage د پنجرې نه، پرنجې نه. give. د give مطلب دی راکول. for example he has given me 5,000 rupees. هغه ما ته 50,000 روپۍ راکړي دي. he has given me 5,000 rupees. او دا چې کوم دی کوم یو ټینس دی؟ دا present perfect tense دی. بل example ouch I have cut my finger. ouch I have cut my finger مطلب دا دی کله چې تاسو سبزي فروټ وغیره وړوئ په چاړه باندې، چاقو باندې او ستاسو ګوته کټ شي، زخمی شي، نو تاسو ویلی شئ ouch I have cut my finger چې ګوته مې خوږه کړه ځان ته. I have chopped the vegetable. ما سبزي واړه کړې ده. I have chopped the vegetable مطلب دا دی چې ما سبزي واړه کړې ده. chopped ویل کېږي کله چې تاسو سبزي بادرنګ یا ټماټر، پیاز، الو دا تاسو کټ کوئ، دغه کټ کولو ته ویل کېږي chop. یا غوښه وړوئ تاسو، نو دغې وړولو ته ویل کېږي chop. Come, Dobby. Open it. Dobby? Master has given Dobby a sock. What? I didn't... Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. You lost me, my servant! servant. servant ویل کېږي یو ملازم ته، نوکر ته. نوکر او ملازم ته په انګلیش کې servant ویل کېږي. صحیح ده؟
For example, neither I'm your servant nor slave. نه زه ستا نوکر یم او نه د غلام یم. Neither I'm your servant nor slave. نه خو زه ستا نوکر یم او نه د غلام یم. د دې اصل کې دا مطلب دی. دغه لفظ چې کوم دی دا راغلی دی د serve نه. S-E-R-V-E serve. او د serve مطلب دی خدمت کول. د چا خدمت کول. For example, I will be a doctor and will serve my nation. زه به یو ډاکټر یم او د خپل قوم یا د خپل ملک خدمت به کوم. You lost me, my servant! You shall not harm Harry Potter. دلته استعمال شو په دې سین کې شل او ویل. که تاسو چېرته زموږ د ټینسز ویډیوګانې کتلي نو په هغې کې موږ تاسو ته ویل چې مخکې به داسې کار و چې د آی او د وي نه وروسته به شل استعمالېدو. نور د هر یو سبجیکټ نه وروسته ویل به استعمالېدو. خو اوس هغه خبرې ختمې شوي دي. که تاسو شل د سره استعمال نه کوئ او د شل په ځای باندې ویل استعمال کوئ نو بالکل صحیح راځي. هېڅ خبره نه ده. لکه فار ایگزامپل I will be waiting for you. زه به تا ته انتظار کوم. زه به تا ته په انتظار یم. I will be waiting for you. تاسو داسې هم ویلی شئ I shall be waiting for you. دواړه صحیح راځي خو اوس زیات ویل استعمالیږي. We will go by a taxi. مونږ به په ټیکسي کې ځو. We will go by a taxi. مونږ به په ټیکسي کې ځو. او که تاسو چېرته دلته د ویل په ځای باندې شل استعمال کړئ نو هم صحیح راځي. خو ویل چې کوم دی دا زیات استعمالیږي بس شل پرېږده. You lost me, my servant! You shall not harm Harry Potter. Harry Potter freed Dobby. How can Dobby ever repay him? harm. د harm مطلب دی یو څه ته نقصان رسول، یو څه ته ضرر رسول. دغه لفظ تاسو په داسې ځای کې هم استعمالولی شئ لکه کله چې ستاسو اراده او ستاسو نیت دا د یو ښه کار کول وي. تاسو غواړئ چې یو کس سره نیکي وکړئ خو د هغه نیکي نه بدي جوړه شي. لکه پښتو کې مونږ داسې وایو که چېرې زما مطلب نه و چېرې زه دا کار وکړم، یعنې زما مطلب څه نقصان رسول نه خو بس وشو. نو بیا تاسو ویلی شئ I didn't mean any harm. I didn't mean any harm کله چې ستاسو نه یو غلطي وشي. صحیح ده؟ او ستاسو اراده نه وه د دې غلطي د کولو، ستاسو مقصد دا نه و، نو بیا تاسو ویلی شئ I didn't mean any harm. زما دا مطلب نو، یعنی زما مطلب نقصان رسول نو، ما نه غوښتل چې زه نقصان ورسوم، زه دا غلطي وکړم خو بس وشو نو اوس څه وکړم. یا که تاسو داسې ووایئ I mean no harm، یعنی زما مقصد نقصان رسول نه دی، زه خو تاسو سره ښه کوم. I mean no harm. مین د مین خو تاسو ته پته ده چې د مین مطلب د معنا د یو څیز معنا، خو د مین مطلب مطلبي هم راتللی شي. لکه پښتو کې مونږ وایو که چېرې دا پلانکی ډېر مطلبي دی، ډېر خودغرضه انسان دی. نو په انګلش کې تاسو داسې ویلی شئ You are so mean. You are so mean مطلب دی که تاسو چاته داسې وایئ نو د دې مطلب دی چې ته ډېر مطلبي انسان یې، خپل مطلب یې خودغرضه یې. Harry Potter freed Dobby. How can Dobby ever repay him? ریپی. د ریپی مطلب دی د احسان بدل خلاصول، یعنی چاته بدل خلاصول. چا در سره ښه وکړل که نه، تا هم ورسره ښه وکړل، بس هغه ته بدل خلاص کړو که نه، نو د ریپی دغه مطلب دی. په دغه سین کې دا ډوبي څه وایي؟ ډوبي د عجیبه شانې مخلوق ته وایي، دا د دې نوم دی. نو ډوبي وایي چې یاره هری پوټر زه خپل مالک نه آزاد کړلم، هغه په ما باندې ډېر زیات ظلم کو او هری پوټر زه آزاد کړم، نو هری پوټر په ما باندې احسان وکړو، زه څنګه د هری پوټر د دغه احسان بدل خلاصولی شم. How can I ever repay him؟ که چېرته تاسو سره څوک ښه وکړي نو تاسو ورته په انګلیش کې داسې ویلی شئ How can I ever repay you؟ زه ستا د احسان بدل څنګه خلاصولی شم؟ تا په ما باندې دومره غټ احسان وکړو. اوس راځئ همدغه سین همدغه پارټ یو ځل بیا وګورئ بغیر د سب ټایټل نه، بغیر د مانو نه، او وګورئ تاسو کوم الفاظ زده کړي دي په هغې باندې ځان پوه کړئ. Potter should have gone back home when he missed the train. It was you. You stopped the barrier from letting Ron and me through. Indeed, yes, sir. At least you would be away from here. Harry Potter must go home. Dobby feels most aggrieved, sir. Dobby had to iron his hands. Dobby is used to death threats, sir. Dobby gets them 5 times a day at home. Not kill you, sir. Never kill you. Dobby remembers how it was before Harry Potter triumphed over he who must not be named. Of course,
Dobby is still treated like vermin. Why do you wear that thing, Dobby? This, sir, is a mark of the house elves' enslavement. Dobby can only be freed if his master presents him with clothes. Come, Dobby. Open it. Dobby? Master has given Dobby a sock. What? I didn't... Master has presented Dobby with clothes. Dobby is free. You lost me, my servant! You shall not harm Harry Potter. Harry Potter freed Dobby. How can Dobby ever repay him? Just promise me something. Anything, sir. Never try to save my life again. زما یقین دی انشاءالله نن هم دغه ایډوانس وکیبلري الفاظ جملې وغیره دا به تاسو زده کړي ستاسو په علم کې به ورسره اضافه شوي او ستاسو انګلیش به ورسره بهتر شوي بس په دې باندې پریکټس کوئ خپل ملګرو سره استعمالوئ یا چې هسې ځان ته ناست یاستئ نو دا ځان ته رایادوئ انشاءالله هېڅکله به درنه نه هېرېږي او که تاسو موږ ته څه قسم مشوره راکول غواړئ چې راتلونکي ویډیو د موږ د بل یو مووي په کلیپ باندې جوړ کړو سپیچ هر څه نو کمنټ سیکشن شته تاسو موږ ته ووایئ او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې په هغې باندې موږ ویډیو جوړ کړو بل زه ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم ډېر وخت بعد موږ د انګلیش ویډیو ځکه اپلوډ کړه ځکه چې موږ د امیزون کوم ورکوډ یعنې کورس و هغه هم اپلوډ کړو ډېرو کسانو غوښتو نو ما ویل چې د امیزون په باره کې چې ما سره څه علم وي هغه زه دوی ته ورکم او بالکل فری ورکم نو که څوک امیزون زده کول غواړي هغه به جاري وساتي او که چا څه شک وي او څه معلومات کول غواړي نو هغه ته به هم پته ولګي نو دغه ویډیوګانې تاسو ګورئ ځکه تاسو غواړئ چې انګلیش زده کړئ نو په انګلیش کې یو څیز ډېر زیات اهم دی زه تقریبا په هر یو ویډیو کې هغه څیز څه شی دی هغه څیز دی پریکټس په انګلیش کې خبرې کول انګلیش ویل که ملګری در سره وي ډېره ښه ده او که ملګری در سره نه وي نو ته خپل ځان سره پریکټس کولی شي خپل ځان سره یو ټاپک رالی او په هغې باندې خبرې کوه فری ایپس دي فری ایپس استعمال کوه د ورځې یو دوه درې کالونه کوه یو ګنټه استعمالوه د ورځې انګلیش به دې امپروف شي خو که چېرته همداسې ناست دی نو هېڅکله به د انګلیش امپروف نه شي